بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، الحمدلله د لغمان خلکو په دغه تیر شل کلن جهاد کې ډېرې قربانۍ ورکړي، ځورېدلی ملت ته، ولس ته. خو الحمدلله امارت اسلامي مسؤلینو هم دا درکړې ده چې دوی ته باید خدمتونه وشي. نو ډېرې پروژې اوس په کار عملا روانې دي، لکه دا اوس چې موږ او تاسو شاهدان یو د دې پروژې. همدغه رنګه په ډېرو ولسوالیو کې الحمدلله کارونه روان دي، لکه د سړکونو جوړونو په بخش کې دي، د استنادي دیوالونه دي، خلکو سره کومکونه دي، یعنی مختلفې پروژې دي، د صحت په بخش کې دي، د معرف په بخش کې دي، او د بیا جوړونې په بخش کې دي. الحمدلله د موږ ښاروال صاحب ډېر ژوندی سړی ده، ویښ سړی ده، او ډېر د کار شوق لري. نو موږ ډېر ورسره خوشحاله یو، موږ ورته خوشحاله یو چې دی دغه پروژې دا کارونه کوي. نو انشاءالله ولس ته اطمینان ورکوو چې په مرکز کې وي، په ولسوالیو کې وي، د بیا رغونې کارونه به انشاءالله ښه په شوق باندې ورته کوو، او دا د دوی حق ده په موږ باندې.